د افغانستان غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو او د تاریخي افغانستان د خبرونې مینوالو، زما جاوید احمد وفا سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، په تیره خبرونه کې مو د افغانستان تر تاریخ وړاندې دورې په اړه له څېړنوال ډاکټر عبدالغفور لیوال سره خبرې کړې وې. ښاغلي لیوال موږ ته په افغانستان کې تر تاریخ وړاندې دورې په اړه بشپړ معلومات راکړل او دا یې وویل چې د افغانستان تر تاریخ وړاندې دوره څه وخت پیل شوې او تر تاریخ وړاندې دورې د معلومولو لپاره په کومو سیمو کې څېړنې شوي او کوم آثار او اسناد ورڅخه ترلاسه شوي دي. نو له همدې امله مو نننۍ خپرونه په افغانستان کې تر تاریخ وړاندې دورې د اوسېدونکو د اوسېدو هغو لرغونو او پخوانیو سیمو ته ځانګړې کړې ده چې په کومو سیمو کې دوی ژوند کوي او د هغوی پر تاریخي مینو باندې د افغانستان له نامتو لیکوال او څېړنوال ډاکټر عبدالغفور لیوال سره غږېدلي یو چې تر تاریخ وړاندې دورې انسانانو په کومو او څه ډول مینو کې ژوند کوي. د تاریخ په کتابونو کې راغلي چې کله په پخواني او لرغونې زمانه کې انسانانو په نننۍ خاکي کره کې ژوند پیل کړ، نو د خپل نسل د بقا او ژوندي پاتې کېدو لپاره یې د سیندونو او لویو جهیلونو پر غاړه ژوند غوره کړ، ترڅو د سیندونو او جهیلونو پر غاړه په شنو او ځنګلي سیمو کې په ښکار کولو سره خپلو ځانونو ته غذا برابره کړي او همداراز د سیندونو له روانو او پاکو اوبو څخه د څښاک لپاره استفاده وکړي. کومې څېړنې چې د څېړونکو او لرغون پیژندونکو لخوا د نیل، فرات، دجلې او نورو لویو سیندونو پر غاړه شوي، د لومړنیو انسانانو د ژوند ډېرې نښې نښانې ورڅخه ترلاسه کړي دي، چې په اړه یې څېړنوال ډاکټر عبدالغفور لیوال وایي. تر هر څه مخکې د بشر پیژندنې یا انتروپولوژي علم موږ ته دا څرګندوي چې تر لومړني هوموساپین یا ولاړ انسانان چې راست قامته انسانان هم ورته وایي، دوی طبیعي ژوند له سیندونو او څړځایونو سره وتړل شو، ځکه دوی د خوړو دپاره اوبو ته او د اوبو پر څنډو میشتو ژویو ته اړتیا درلودله. د همدې لپاره د لومړنیو انساني ټولنو موجودیت د لویو سیندونو ترڅنګ تر سترګو کېږي. په د 20مې پیړۍ په پیل کې لومړني لرغونپوهنیز او انتروپولوژیک مطالعات په نویو میتودونو د همدې لپاره راپیل شول چې د نیل، دجله او فرات په څنډو کې لومړنۍ مطالعات راپیل شول. همداراز ښاغلي لیوال زیاته کړه د 20مې پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې د سیند حوزې ترڅنګ د اوسني افغانستان د مهمو او لویو سیندونو په څنډو کې هم د نړیوالو تاریخ پوهانو او لرغون پیژندونکو لخوا د لومړنیو انسانانو د ژوند په اړه څېړنې شوي دي، چې هلته یې د انسانانو د ګډ ژوند او اوسېدو په اړه ډېر آثار ترلاسه کړي دي. په 1922 کې د سند وادي او په 1933 کې د آمو یا اکسوس د سند غاړې او بیا وروسته په 1936 میلادي کلونو کې د نادعلي یا د سیستان د حوزې چې د هلمند د سیند پر غاړه پرتې سیمې دي، دا مطالعات راپیل شول او د لومړي ځل لپاره د انساني تجمعاتو موږ مخکې هم ویلي وو چې انساني ژوند خورا لرغونی دی په افغانستان کې، چې وروسته به په ځینو سیمو کې ورته اشاره وکړو، مګر د لومړنیو تجمعاتو او دا چې انسانانو لومړني وسایل جوړ کړي دي، تر ټولو لرغونې نښې د کالکولیتیک د دورې چې هغه د ډبرپیر د پای دوره ده، د سند حوزې یا د نوي ډبرپیر د پیلېدو حوزه چې هلته ډبره په منظمه توګه توږل شوې ده او بیا د فلزاتو تر راموندلو پورې دغه د موهنجو ویرو یا موهنجدیرو د سند د حوزې له موندنو سره همزمان د افغانستان موندنې هم
را پیلېږي. یعنې دا ډېره لرغونې دوره ده. د همدې دپاره موږ داسې فکر کوو چې د اباسین نه نیولې د اباسین یا د اندوس پر غاړه له تحقیقاتو او بیا د اکسوس او آمو تر څنډو پورې په دغه ټوله حوزه کې چې نننی افغانستان شامل دی 4000 کاله مخکې تر میلاده چې له اوس نه شاوخوا 6000 کاله کېږي د کالکولیتیک دوره تیره شوې ده او د استاد کوهزاد او نورو لرغونپوهانو له اټکل سره سم د کالکولیتیک دوره د کوټې ښار ته نږدې چې اوسنی نال او جالوان سیمې پکې شاملېږي دلته ډېر لرغوني آثار موندل شوي دي او امریکایي لرغونپوه پومپلی هلته څېړنې کړي دي. د کالکولیتیک د دورې د پای آثار په سیستان کې یا همدغه نادعلي یا پخواني زرنج کې لومړنۍ نښې موندلی شو چې هلته نه یوازې دا چې د ډبرپیر وروستي آثار موندل کېږي بلکې د کلالي صنعت لومړنۍ نښې هم موندلی شو. تر دې پرته چې په لنډه توګه درته وایم چې لومړني انسانانو چې دلته وسایل جوړ کړي دي او په تجمعي توګه یې ژوند کړی دی د اکسوس یا د آمو پر غاړو د مرغاب سیند پر غاړو دلته هم د کالکولیتیک یا د ډبرپیر د پای دورې آثار پریمانه موندل شوي او دلته ښیي چې دلته انسانان په ټولنیز او ټولیز بڼه اوسېدل. تر دې چې شاوخوا 5000 کاله مخکې له میلاده چې تر ننه 7000 کاله مخکې شي ځینې لرغونې نښې داسې ښیي چې آریایي تمدن دغه وخت په باختر کې شکل نیولی دی. البته دا ژبپوهنیز یا ethnolingwistics مطالعات دي چې ښیي چې د باختري ژبې لومړنۍ نښې چې هغه د تاسو پوهیږئ چې د هند اروپایي ژبو یوه مورینه ده د بلخ په سیمه په شاوخوا کې د لومړنیو ویونکو نښې څرګندېږي چې په دې توګه موږ وینو چې د لومړنیو انسانانو ترمنځ منظم ژبني اړیکې او د ژوند د ګډ ژوند لومړنۍ نښې حتی تر 8000 کاله مخکې هم شاته ځي. نو مهمې حوزې په افغانستان کې همدغه د لویو سیندونو تر غاړو دي انساني حوزې چې هغه آمو سیند، د هلمند سیند، د مرغاب سیند او یو شمېر نورې د اوبو او روان اوبو په څنډو موږ ته د لومړنیو انسانانو ژوند ښیي. په افغانستان کې تر تاریخ وړاندې دورې د پخوانیو انسانانو د اوسېدو له سیمو څخه یوه مهمه سیمه د هزارسم یا هزارسمڅو سیمه ده. ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د هزارسم په اړه د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي چې د هزارسم یا هزارسمڅو سیمه د هندوکش په شمالي لمن کې د سمندر له سطحې څخه د 3300 فوټه په لوړوالي او د 1400 کیلومترو په اوږدوالي په سمنګان ولایت کې پرته ده. زر سمڅې لري چې په لرغونې زمانه کې هم د هند، کابل، بغلان، کندوز، بدخشان او چین لاره له همدې وادي څخه تیریدله. همدلته د غره په ډبرو کې هغه پخوانۍ سمڅې شته چې پخوانیو انسانانو به پکې ژوند کوي. همدارا ښاغلي لیوال له افغانستان غږ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د هزارسم سیمه ډیره لرغونې او تر تاریخ وړاندې دورې د انسانانو د اوسېدو ډیره پخوانۍ مینه ده. دا زیاته کړه کومې څېړنې چې په هزارسم کې د ایټالوي څېړونکو لخوا سوي د هغوی له مخې ایټالوي څېړونکو وویل چې په هزارسم کې تر 100,000 کاله مخکې انسانانو ژوند کوي. هزارسم یا هزارسمڅ په قره کمر کې د سمنګان د مرکز ایبکو له ښار څخه شمال لوري ته شاوخوا 8 کیلومتره لرې پروت یوه
یو ځای دی یا یو سیمه ده چې په افغانستان کې د حتی تر تاریخ وړاندې دوره تاسو پوهیږئ چې موږ د ځمکې او د ځمکې پر سر د انسانانو د ژوند په اړه دوه لویې دورې لرو چې یوه تاریخي دوره ده چې انسانان د لومړي ځل لپاره د خط او د اجتماعي ژوند له پیل څخه پیلېږي او تر هغه پخوا ډېره لرغونې دوره ده چې د هوموساپین انسانانو حتی تر هوموساپین ورهاخوا د دوی د پلرونو او نیکونو چې نیاندرتال انسانانو ته وایي دوی ژوند کاوه. په 1961 کال کې دلته ایټالوي لرغونپوهانو پروفیسور تورچي تر مشرۍ لاندې او همداراز د لومړنیو بشرپېژندونکو یوې ډلې د هزارسوم په سیمه کې عجیب نوي حقایق وموندل. دوی دا فرضیه وړاندې کړه چې په دغه مغاره ډوله سیمه کې چې دلته تر 100,000 کاله یعنی 1,00,000 کاله پخواني نیاندرتال انسانان چې د همدغه هوموساپینانو نیکونو هم دلته اوسېدلي دي چې دا په دې حساب د انساني ژوند سابقه د سمنګانو په هزارسوم کې ډېره شاته بیایي. په هر صورت د هزارسوم نوم له دوو برخو نه اخیستل شوی دی چې یو هزار زرو ته وایي او سوم له هماغه سمڅو یا سموچ یا سوریو چې په ځینو غرنیزو یا په غونډیو ډبرینو سیمو کې کیندل شوي وي. البته دغه سمڅې مخکې هم اشاره ورته وکړه دوه ډوله دي، ځینې د اوبو د څپو له کبله په طبیعي بڼه سوري شوي دي او ځینې بیا وروسته توږل شوي دي چې دا دواړه ډوله سمڅې په دغه د غونډۍ ډوله سیمه کې په ډېرو پیچلو توګه د سمڅې وجود لري. اما د لومړنۍ منظم ژوند نښې دلته بیا د هوموساپینو دي چې بیخي یقیني دي شو تر 50,000 کاله پخوا دورې ته رسي. همداراز د ارواښاد پوهاند عبدالحی حبیبي لخوا د افغانستان په لنډ تاریخ کې راغلي چې د هزارسم په سمڅو کې مثلث ډوله خونې هم لیدل کیږي چې لوی تاخچې لري او له ډبرو څخه 3 کونجه چوکۍ هم پکې توږل شوي دي. د دیوالونو په جوړولو کې د ډبرو له تختو څخه کار اخیستل شوی دی او د نقري نقشې هم پکې لیدل کیږي. د هزارسم په سمڅو کې د کیندل شوو شکلونو او رسمونو په اړه د ایټالوي څېړونکو او لرغون پیژندونکو لخوا ویل شوي چې داسې شکلونه د لویدیځ اروپا تر تاریخ وړاندې دورې په آثارو کې هم لیدل شوي دي. د هزارسم د آثارو شکلونه 4 ډوله دي چې لومړی انساني شکلونه، دویم یې رسم شوي لاسونه، دریم یې د څارویو شکلونه او څلورم یې د راز شکلونو ګډون دی چې معنا یې هم تر اوسه نه ده څرګنده شوې. تر تاریخ وړاندې زمانو پوهان د هزارسم د سمڅو د شکلونه هغو شکلونو ته ورته او نږدې ګڼي چې په هسپانیا، ایټالیا، سویس او ایرلند کې موندلي دي او داسې نتیجه ترې اخلي چې تر تاریخ وړاندې دوره کې دا ډول شکلونه رسمول دود و. څېړنوال ډاکټر عبدالغفور لیوال وایي چې د هزارسم د سیمې سمڅې 2 ډوله دي، یو هغه چې طبیعي جوړې شوي او بل یې همهغه سمڅې دي چې په بیلابیلو دورو په ځانګړې توګه بیا په بودایي دوره کې په خپله د انسانانو لخوا جوړې شوي دي. البته وروسته بیا دغه مغارې په منظمه توګه توږل شوي دي، خو پخوانۍ مغارې، لرغونې مغارې هلته طبیعي دي. جالبه دا ده چې د دې دورې اهمیت، تاریخي اهمیت بیا د بودایي پیر زمانو ته ورسیږي چې دا په یو ډول د منګ غوندې ډبرو په منځ کې منظمې کیندل شوې سمڅې دي د هغو لرغونو طبیعي سمڅو ترڅنګ چې دا بیا هم مستطیلي یا 4 کونجه شکل لري او هم ځینې ځایونه په مخروطي او د ګمبز په شکل نیم دایروي
توګل شوی دي چې دا ښکلا لا پسې زیاتوي او ډېره په زړه پورې ده. خو دلته داسې څرګندېږي چې په نسبتا رانویو کیندل شویو سمڅو یا مغارو کې به پخوا د بودایي دورې مرتازان او هغه بودایي په اصطلاح روحاني مشران دلته پکې سیلا کېدل او پکې ناست به وو. دا هم په څلورکونجه، هم په مقوس او هم په مخروطي یا ګنبزي ډوله توګه کیندل شوي دي. ښاغلی لیوال وایي د هزارسم په لرغونې او تاریخي سیمه کې چې تر اوسه د کورنیو او بهرنیو څېړونکو او د لرغون پیژندنې د پوهانو لخوا کومې څېړنې سوي دي کافي نه دي، بلکې دا تاریخي او لرغونې سیمه ډیرو نورو څېړنو ته اړتیا لري ترڅو د افغانستان تر تاریخ وړاندې دورې د انسانانو په اړه ډیر نور او په زړه پورې معلومات ورڅخه ترلاسه سي. د دومره باید ووایو چې د هزارسم یا هزارسمڅو سیمه ډیرو نورو تحقیقاتو او څېړنو ته اړتیا لري. شاید دلته ډیر په زړه پورې حقایق نور هم وموندل شي چې له بده مرغه په تیرو 500 کلونو کې دلته د امنیتي ستونزو له کبله دغه تحقیقات نیمګړي پاتې دي او ښایي په افغانستان کې د ثبات او سولې په راتلو سره که دلته نړیوال او افغان پوهان نور څېړنې وکړي ډیر نوي څه به رامنځته شي. دا د متفاوتو مغارو یوه لویه مجموعه ده چې هم له انتروپولوژیک یا بشر پیژندنې له نظره ډیر مهم دی چې د لرغونو انسانانو موجودیت پکې تثبیتېږي او هم له تاریخي پلوه د بودایي دورې ګڼ شمېر لرغوني آثار پکې موندل شوي. د افغانستان غږ رادیو قدرمنو اوریدونکو او د تاریخي افغانستان د خبرونې مینوالو، په افغانستان کې بل تاریخي او لرغونې سیمه چې هلته د کورنیو او بهرنیو تاریخ پوهانو د څېړنو په پایله کې د افغانستان تر تاریخ وړاندې دورې د انسانانو اړوند ډیر مهم او د تاریخي څېړنې په برخه کې ډیر ګټور آثار او اسناد پکې ترلاسه شوي دي. هغه د غزنی ولایت د ناور دښته ده. د ناور ولسوالي او شنه دښته یې د غزنی له مرکزه نږدې 55 کیلومتره لیرې ده چې په دغه لرغونې دښته کې اوس هم د پاکو اوبو ښکلي جهیل شته چې د ګڼو مرغانو د اوسېدو ځای دی. د هیواد نامتو لیکوال او څېړونکی څېړنوال عبدالغفور لیوال وایي چې د غزني د ناور دښتې د ولاړو اوبو او شاوخوا شنې سیمې له امله زرګونه کلونه مخکې دلته انسانانو ژوند غوره کړی و. ناهور دا یوه داسې سیمه ده چې له غزني څخه 55 کیلومتره لرې پراته ده، یوه شنه جلګه ده او دغه د ناور یا د ناهور نوم هم داسې چمن ښودلی دی چې اوبه پکې راغونډېږي. دا یوه شنه جلګه ده. البته د ناهور دښته هم اوس مشهوره ده، هغلته چې اوبه ناستې دي یوه برخه په وچه دښته بدله شوې، اما دا پخوا داسې معلومېده چې شنه ورشود او جلګه او مرطوبه سیمه وه. اوبه ډېرې درلودې ځکه چې د یو شمېر چینو او داسې روانو اوبو ځایونه اوس هم شته دي چې ښیي دلته هم انسانان د همدغو اوبو په خاطر په لرغونې زمانه کې اوسېدل او دغه سیمه د استوګنې دپاره وه. د لرغونې ډبرپیر او بیا راوروسته د منځني او نوي ډبرپیر د درې واړو دورو آثار دلته موندل شوي دي چې څرګندوي دلته لرغونو انسانانو ژوند کړی او یو شمېر وسایل جوړ کړي دي. په لرغونپوهنه کې یو دوره د ابسیدین یا د تورو ورغورځونکو یا آتشفشاني ډبرو څخه د وسایلو د جوړېدو ځانګړې دوره ده. د آتشفشاني ډبرې یا تورې ډبرې څخه یو شمېر داسې وسایل توږل شوي دي چې ښیي دلته شاوخوا
2000 نه تر 3000 قبل المیلاد کلونو کې انسانان نه یوازې دا چې اوسېدل بلکې وسایل جوړول، ځکه دلته ساعتونه، تبرونه، تورې او چاقوګان موندل شوي دي چې همدغه تورې آتشفشاني ډبرې څخه توږل شوي دي. د غزني د ناور په دښته کې د تاریخ پوهانو او څېړونکو لخوا د څېړنو په پایله کې د لرغونو انسانانو د اوسېدو ځایونه او د هغوی په وسیله کارول شوي د کار وسایل او ډیر نور مهم آثار ورڅخه ترلاسه شوي دي. ښاغلي لیوال زیاته کړه چې د غزني د ناور په تاریخي دښته کې د لومړي ځل لپاره په 1918 میلادي کال کې او د دوهم ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کورنیو او بهرنیو تاریخ پوهانو او لرغون پیژندونکو لخوا ډېرې ګټورې څېړنې شوي دي چې په ترڅ کې د نورو آثارو ترڅنګ یوه کتیبه چې ډېر مهم تاریخي اثر دی هم ترلاسه شوې ده. دلته په 1918 کې افغان او هندي لرغون پوهانو د لومړي ځل لپاره کیندنې او څېړنې پیل کړې. د افغانستان لرغون پیژندنې په مجله کې البته د 1998 کال په لومړۍ غاڼه کې د دغې سیمې په اړه په زړه پورې معلومات شته ده چې د لومړي ځل افغان او هندي لرغون پوهانو نه رانیولې، بیا په دویم ځل د امریکایي مشهور لرغونپوه لویس دوپری لخوا په 1940 کال کې دلته دومه دوره څېړنې وشوې. دلته په دومه دوره څېړنه کې د ډیرو لرغونو آثارو ترڅنګ چې ما ورته اشاره وکړه چې دلته د انساني ژوند لومړنۍ نښې تر ډیرو کلونو تر ډیرو زریزو پخوا پورې شاته بیایي. جالبه دا وه چې د لویس دوپری او د نویو انکشافاتو په نتیجه کې دلته بیا د تاریخي دورې د ویما کاتفیزیس یوه کتیبه یا ډبرلیک هم دلته وموندل شو. دغه ډبرلیک د تاریخي مطالعاتو له نظره خورا مهم دی. 246 توري او 13 کرښې لري او خط یې هم په یوناني او خروشتي دواړو لیکدودونو کې کښل شوی دی. له دې نه معلومیږي چې د ناور تاریخي دښته له خورا لرغونې یا هماغه د کالکولیتیک له پای څخه چې د 3 وړو ډبرپیرونو له زمانې نه رانښلي، بیا د یونانو باختري او کوشاني دورو پورې دلته خلق اوسېدل او د انساني ژوند د تکامل یوه بشپړه مجموعه په دې ځای کې موندل شوې ده په بېلابېلو څېړنو. د تاریخ په کتابونو کې راغلي چې لرغونپوهانو د غزني د ناور دښتې له سیمې څخه د ترلاسه شوو آثارو د پیژندنې لپاره د غزني 1، غزني 2 او غزني 3 نومونه یاد کړي دي چې په ټولیزه توګه د ناور دښتې 3 لویې برخې په بر کې نیسي. لومړی برخه د ناور دښتې هغه اوارې سیمې رانغاړي چې د 3 لویو غونډیو په منځ کې چاپېره شوي دي. دویمه برخه د ناور دښتې هغه لوړو حصار ډوله غونډیو ته ځانګړې شوې ده چې د ناور دښته یې احاطه کړې ده، او دریمه برخه د ناور دښتې هغه ډبرین ځایګوټي دي چې په لرغونو زمانو کې انسانان پکښې میشت وه. د غزني د ناور دښته په 1499 هجري لمریز کال کې د افغانستان د دولت لخوا د خوندي سیمې او ملي پارک په توګه په رسمي ډول سره ومنل شول، ځکه د ناور دښته د خپل تاریخي ارزښت ترڅنګ ډیره ښکلې او زرغونه سیمه ده چې ښایسته طبیعي جهیل یې 60 میلیونه متره مکعبه اوبه ځای کړي چې د ګرمۍ په موسم کې د لیدلو، میلې او تفریح لپاره ډیر کورني سیلانیان هم ورځي. د ناور هواره شنه دښته د بابا او هندوکش د غرونو د لړۍ په منځ کې پرته ده چې ژمی سخت سوړ خو اوړی بیا معتدل دی. د دوبي په رانږدې کېدو د غرونو په جګو سرونو لا هم واوره لیدل کېږي، خو په لمنو کې د مرغانو ښکلي او په زړه پورې اوازونه اورېدل کېږي. تاریخ پوهان په دې نظر دي چې د دولت لخوا د خوندي سیمې په توګه د ناور د لرغونې دښتې منل نه یوازې دا چې د دغې تاریخي او ښکلې سیمې د ساتنې لپاره ډیر مهم دي، بلکې د کورنیو او نړیوالو سیلانیانو
افغانیانو د شمیر په زیاتولو کې هم مهم رول لري. د افغانستان غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو او د تاریخي افغانستان د خپرونې مینوالو زموږ نننۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خپرونې پورې چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، ما جاوید احمد وفا ته اجازه راکړئ. د خدای په امان، ښه وخت.